बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په عضوي کیمیا کې د کاربن د اتومونو ډولونه classification of carbon atoms. نو موږ سره د جوړښت له مخې جوړښتیز فارمول کې موږ سره کاربن اتومونه دا څلوري. یو ته موږ لومړنی کاربن یو بلکې 15 ډوله لومړنی کاربن. لومړنی کاربن هغه کاربن چې هغه یوازې د یو اتوم سره د یو بل کاربن سره وصلي. هغه کاربن چې یوازې یو بل کاربن سره وصلي دې ته موږ جنرالي لومړنی یو. صحیح ده؟ لومړنی او دا موږ داسې لیکو یو او کاربن او انګلیسي کې دې ته پرایمري وایي. پرایمري کاربن پرایمري لومړنی ته وایي چې کله یو کاربن د یو بل کاربن سره وصلي یو کاربن د یو بل کاربن سره وصلي نو دې ته موږ چې یو دې ته موږ یو پرایمري کاربن یا لومړنی کاربن. مثال په توګه که زه واخلم CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 کو دې ته موږ ګورو نو دا کاربن زموږ چې کوم دی دا کاربن دا یوازې د دې کاربن سره وصل دی. یوازې د دې کاربن سره وصل دی. دا یو کاربن یوازې دې کاربن سره وصل دی. نو دې کاربن ته به زه څه یم پرایمري یم لومړنی. دا لومړنی کاربن دی یا پرایمري یا انګلیسي کې موږ داسې لیکو دا پرایمري کاربن دی. او دویمي کاربن هغه کاربن ته وایي چې خپله دا کاربن د دوو نورو کاربنو سره وصلي. نو که سړی دې کاربن ته ځیر شي دغې سټار والا ته نو دا هم د ده سره وصل دی او هم د دې کاربن سره وصل دی. نو دې کاربن ته به زه څه یم دویمي کاربن څه به ورته یم دویمي کاربن او دې ته موږ انګلیسي کې سیکنډري یو زموږ چې یو سیکنډري کاربن یو چې یوازې کم کاربن چې زموږ په نظر کې نیسو هغه د دوو کاربنو سره وصلي د دې ته بیا سیکنډري یو. او که چېرته یو کاربن د دریو کاربنو سره وصلي مثال په توګه که سړی دا کاربن واخلي دا کاربن ستا وصل دی هم د دې کاربن سره هم د ده سره هم د ده سره درې کاربنو سره وصل دی نو دې ته موږ دریمي کاربن یو. نو دا تا سره دریمي کاربن شو. صحیح ده؟ او دا ستا دویمي شو او دا ستا لومړنی شو. دا هم ستا لومړنی دی دریمي کاربن موږ درې کاربن لیکو او انګلیسي کې دې ته ټرشري وایي. ټرشري کاربن. او که چېرته یو کاربن موږ سره د څلورو کاربنو سره وصلي هغې ته موږ څلورمي کاربن. انګلیسي کې هغې ته کوارټرنري وایي. چې ورته وایي کوارټرنري. د هغې مثال به داسې چې کاربن
او دې سره هایدروجن نه وي ښه او هایدروجن هم دغه شان ویشلی شو نو دا کاربن زمونږ دا کوارټرنري دی دا څلور کاربنونو سره وصل دی یو د دې کاربن سره یو د دې سره یو د دې سره یو د دې سره او دغه هایدروجن په خپله یو کاربن سره وصل دي نو دا لومړني کاربن دي پرایمري کاربن دي پنځم هغې ته وایي چې بالکل هېچا سره هم وصل نه وي نو څوک دا په لومړني کې اچوي چې دا لومړني کاربن دي نو بیا به د لومړني کاربن تعریف به داسې کې چې د یو کاربن سره وصل یا هیڅ کاربن سره وصل نه وي صحیح ده نو څوک یې په لومړني کې اچوي خو ښه دا ده چې دا لومړني کې وانه چول شي نو هغه چې دی هغه صرف یوازې میتایل دی صحیح ده چې د هیڅ کاربن سره وصل نه وي هغه کاربن چې د هیڅ کاربن سره وصل نه وي هغه موږ جنرالي CH3 چې دی دا مثلا OH سره وصلي یا د بل سره صحیح ده نو دې ته بیا موږ دا پنځمه کټګوري جنرالي موږ نه اخلو خو څوک د لومړنی داسې تعریفوي چې یو کاربن سره وصلي هیڅ وصل نه او بعضې بالکل وباسي د دې نه چې دام یو ډول دغه دی موږ سره کاربن دی چې هیڅ کاربن سره وصل نه وي بل سره صحیح ده نو دا بیا موږ سپیشل بیل لیکو دا نو خو لومړنی دویمي او درېیمي لیکو خو دا موږ بیل لیکو مثلا که زه لیکم میتایل صحیح ده مثلا زه SN2 ریاکشن ګورم صحیح ده د SN2 ریاکشن فیوریبل چې دی داسې الکایل د پاره ډېر فیوریبل دی چې RX وي او بیا زه لیکم دویمي ایکس صحیح ده بیا زه لیکم مثلا درېیمي ایکس الکایل ټرشي الکایل هلایډ صحیح ده کوارټرنري خو هغې کې نو دا بیا بیل لیکو او همدارنګې هایدروجن چې کوم دي د سره وصل هایدروجنونه هغې ته که لومړني کاربن سره کوم هایدروجن وصلي هغې ته لومړني هایدروجنز یو لومړني هایدروجنز دې ته موږ یو که دویمي کاربن سره کوم وصلي هغې هایدروجنز ته موږ دوهیمي هایدروجنز یو او کوم چې درېیمي سره وصلي نو هغې ته موږ درېیمي ټرشري هایدروجنز یو نو هایدروجن هم په همدې ډول باندې موږ ویلی شو سمه ده نو CH3 دې کې موږ ګورو چې دې کې کوم یو لومړنی دی کوم دویمی دی CH3 CH3 کوارټرنري سره هایدروجنز نه وي هلکانو ښه ځکه هغه ټول کاربنونه سره وصلي هر خوا دی خوا د دې کې مثلا لومړني راوباسم چې دې کې لومړني به ما سره کم وي اوکې نو دا ستا پرایمري دی صحیح ده ځکه یو کاربن سره وصل دی او دا ستا دویمي دی ځکه چې دا د دو کاربنو سره وصل دی یو د ده سره یو د ده سره دا ستا کوارټرنري دی ځکه دا څلورو سره وصل دی یو د ده سره یو د ده سره یو د ده سره یو د ده سره دا ستاسو کوارټرنري شو او دا ستا دویمي شو ولې چې دا وصل دی د ده سره او د ده سره نو دا ستا دویمي شو او دا خپله یو سره وصل دی نو دا ستا لومړنی شو دا ستا لومړنی شو صحیح ده او دا هم ستا لومړنی شو او دا دې هم ستا لومړنی شو او د هایدروجنز چې کوم دي دا لومړني هایدروجنز دي دې سره چې کوم دې کاربنو سره چې کوم هایدروجن وصلي هغې ته موږ لومړني هایدروجنز موږ یو چې ورته یو لومړني هایدروجنز بل مثال CH3 CH3 CH2 CH3 نو دې کې کوم واخلو نو دا ستا لومړنی شو دا ستا څلورمی شو دا دې هم لومړنی شو
دا دیم لومړنی شو، دا دیم لومړنی شو او دا د دریو سره وصل دی، یو دوه درې، نو دا ستا درېیمې شو، دا د دو سره وصل دی، دا د دویمې شو او دا د یو کاربن سره وصل دی، دا ستا لومړنی شو. دا شان هایدروجن دې سره چې کوم وصل دي هغې ته مونږه که یو لومړني کاربن سره کم هایدروجن وصل هغې ته مونږ لومړنی یو، که د دویمي کاربن سره کم هایدروجن وصل هغې ته مونږ دویمي هایدروجن یو، او دریمي کاربن سره چې کوم وصل هغې ته مونږ درېیمي یو. خو که چېرته کوارټرني سره هایدروجن ځي نو هغې کې کوارټرني هایدروجن مونږ سره نشته دی.